په هلمند کې د ګرشک مشهور کبان د ځانګړي ذایقې لرونکي دا کبان د دې سیمې مهم پیداوار او مشهور خواړه دي چې د ورځې ګڼ شمېر مینوال یې خوړو ته ورځي. د کلونو دا کاروباریان د خپل کار د رضایت ترڅنګ موږ ته د کبانو بېلابېلې بڼې ښایي. زما نوم چې دی غلام رسول دی، د ګرشک ولسوالۍ مایان والی وروره ده. د ګروت مایع، شیر مایع دی، یعقوبي مایع دی، خالدار مایع دی، میانه مایع دی، ششل لوکس مایعان دي. ورور د ګرشک مایعان چې دی په نام دی، په ټول افغانستان کې د ګرشک مایعان چې دی په نام دی. د هرات، د نیمروز، د کابل، د فرات، د ولایت، د کندهار، د هر ځای څخه خلک راځي. خاص د دغه ګرشک په نامه مایعان خاطر راځي چې د دغه ګرشک مایعان دي. نور مایع دغسې شیوار کې هم دی خوري خلک، خاص د دغه ګرشک مایعان په نامه خلک راځي. ښه خوندوره مایع د ګرشک مایع چې دی په ټول افغانستان کې په نام دی د ګرشک مایع. دغه زموږ د ګرشک مایع کوزې دي، د رود مایعان، پلمې، هر رقم شته. څلور رقم مایعان دي. یو دا شیر مایعان دي، یو داسې غټ خالدار چې د کجکي موږ ته راځي، او وطني ښه خوندوره مایعان. بهلالو دغه زموږ د مایعانو ځای دی. استاده دلته وګوره، دغه مایعان پخوو، دلته راوه استاده. دغه زموږ مایعان دي، ګوره ښه خوندوره مایعان دي. شیر مایع په نامه دی. دغه یعقوبي مایعان دي او پرمیم ورسره شته. د رود دا مسته ګډ وډ دی، سر د خلاصو ډېر ښه خواږه مایعان دي. او خلک د کندهار، د هلمند، د دلارام دا هر ځای څخه خلک راځي د دې میلې دپاره. د یادونې ده چې د هېواد هره برخه مشهور خواړه لري. ګرشک هم په دې برخه کې د کبانو په پیداوار او پخلي کې ځانګړی شهرت او نوم لري چې د ګرشک له سینده ترلاسه شوي دا کبان د ګاونډي کندهار ترڅنګ د هېواد نورو ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. صنم بارکزی، څرک ټي وي، هلمند.